وایي د کابل څخه سعودي عربستان ته او متحده عربي اماراتو ته پروازونه بندېږي. داسې لرې خبرېږم بیا واجب حساب وایي پروازونه بندېږي که دې معلومات راکړي رښتیا ده او که څه دروغ وایي. دغه پوښتنه د هغې ورځې راهیسې زیاته پوښتل کېږي، کمې ورځې نه چې زموږ ګڼ شمېر هېوادوالو هغه خبرونه په سوشل میډیا کې لیدلي دي چې پکې ویل شوي چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو خپل سفارتونه په کابل کې تړلي دي. نو کله نه هم چې ګڼ شمېر هېوادوالو دغه خبرونه لیدلي دي، دوی سره د تشویش پیدا شوی دی چې هسې نه چې پروازونه هم بند شي. نو دغه پوښتنه خورا زیاته شوې ده. ګورئ دوستانو، پروازونه دې پورې هېڅ تړاو نه لري. تر اوسه پورې په نارمال حالت سره روان دي. هماغه 2 شرکتونه خپل فعالیت کوي، روزانه دوبۍ ته پروازونه لري، دغه ترڅنګ ابوظبي ته، دغه ترڅنګ سعودي عربستان ته. نو بالخل د پروازونو بندېدو خبره مکمله غلطه او ما کوشش کوی چې ځان نه ځینې خبرې جوړې کړئ او وایي چې ما اورېدلي چې پروازونه بندېږي، ما دې نه اورېدل، ما دې نه اورېدل. تاسو ته ما مخکې ویلي دي او یو ځل بیا درته وایم چې داسې خبرونه نه لاس واخلئ چې یو څه په حقیقت کې نه وي اورېدلي، نو بې وجه چاته مه وایئ چې داسې څه به کېږي. نو پروازونو خبره مو کوله، پروازونو په اړه فلحال هېڅ هم نشته. یو خبره ده چې نړیوال هوایي شرکتونو پروازونه چې دي هغه په اړه کوم نوي څه نشته چې دوی به خپل پروازونه کله پیل کوي. خو نور کم چې فلحال روان دي هغه په نارمال حالت سره روان وي. په آینده کې خو هېچا ته معلومات نه کېږي چې آینده کې به څه پېښېږي. خو فلحال کومه ستونزه نشته. سمه ده، مننه.